د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې پروت دی. دغه ځنګل مساحت 6.1 میلیونه کیلومتر مربع دی چې د برازیل، کولمبیا او پیرو له لارې جنوبي امریکا هیوادونو ته رسیږي. دغه ځنګل چې د ځمکې زړه بلل کیږي ډیر رازونه پکې پټ دي. په دې ځنګل کې 390 بیلیونه ونې شتون لري چې تر سیوري لاندې زرګونه نه بلکې په میلیونونو بېلابېلې څېرې له تیرو څو زرو کلونو راهیسې ژوند کوي. دغه ځنګل دومره ګڼ دی چې حتی د لمر وړانګې هم دلته ځمکې ته نه رسیږي. کله چې دلته باران وشي د باران اوبه 10 دقیقې وروسته د ونو له لارې ځمکې ته رسیږي. په ټول کال کې داسې هفته نشته چې دلته باران ونه شي. له همدې امله د راین فورسټ په نامه هم یادیږي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. په امازون ځنګل کې 1100 سیندونه موجود دي. د دې ترڅنګ د نړۍ دوهم لوی سیند هم امازون ځنګل لري چې 6400 کیلومتره اوږدوالی لري چې د امازون ریور په نوم یادیږي. د امازون سیند د اتلانتیک سمندر سره پوله لري. د امازون سیند ډیر ښایسته سیند دی خو له دې سره سره هغومره ویرونکی هم دی چې زیات خطرناکه حیوانات لري چې گرین اناکونډا او الکتریک ایل پکې شامل دی. د دې ترڅنګ په دې ځنګل کې د تودوخې یوه چینه هم شتون لري. د دې چینې حرارت ډیر زیات دی چې 100 سانتي ګریډ ته رسیږي. دغه حرارت په پرلپسې ډول سره ډیریږي. په امازون ځنګل کې په میلیونونو ښکلي او خطرناکه حیوانات، الوتونکي او نباتات شتون لري. د امازون ځنګل داسې رازونه پټوي چې تر نن ورځې پورې هیڅوک پرې نه پوهیږي. خلک په دې باور دي چې په امازون کې د سرو زرو یو ښار موجود دی کوم چې د دې ځنګل د خطرناکه چاپیریال له کبله هیڅوک یې نشي موندلی. د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې د ناسا یو سټلایټ چې د امازون باراني ځنګل پورته موقعیت درلود یو عکس اخیستی و چې د سرو زرو ډک یو ښار پکې برېښېده. خو څه وخت وروسته دغه غیر رسمي عکسونه وبلل شول. خو څنګه او ولې دا نن هم یو راز پاتې دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ د امازون د کشفونو په اړه زده کړو. نو ویډیو تر پایه وګورئ. د 2013 کال په مارچ میاشت کې هرکولیجستانو په امازون کې یو اتیا ځایي شکلونه کشف کړل چې هر څوک یې حیران کړل. د اوږدې مودې لپاره هیڅوک هم نه پوهېده چې د دې شکلونو د جوړولو هدف څه و او چا جوړ کړي دي. خو د زیاتو څېړنو وروسته جونیس جورجیا ډیسوسا دا نظر ورکړ چې دغه موندل شوي ځایونه په 1250 کال کې د زور د تسپیل له امله جوړ شوي دي. خو د زیاتو پلټنو وروسته معلومه شوه چې دا 2000 کاله وړاندې د انډرایډ تمدن په وخت کې جوړ شوي وو. دا هغه وخت و چې انسانان د امازون د ځنګل په زیاتو سیمو کې اوسېدل چې له 6 څخه تر 10 میلیونه پورې نفوس یې درلوده. د دې دورې بزګرانو او څارویو دغه ځنګل د استوګنې وړ ګرځولی و او د دې ځنګل چاپیریال ته د زیان رسولو پرته دوی د محصولاتو کچه لوړه کړې وه چې پکې شته خندق 12 فوټه پراخ او 14 فوټه ژور و. د امازون په ځنګل کې داسې حیوانات شته چې ډیر زیات خطرناک دي. د هغوی له ډلې څخه ګولیت بیټ ایټا دی. دغه په نړۍ کې تر ټولو لوی سپایډر دی کوم چې کولی شي 14 انچو پورې وده وکړي. دغه د امازون ځنګل په ویرونکي تیاره کې موندل کیږي کوم چې د مرغیو د تیرولو توان لري چې د نورو حیواناتو او مرغانو د مړینې لامل کیږي. خو دا د انسانانو لپاره دومره خطرناکه نه دی. خو که خدای مکړه یو څوک وخوري نو د پوستکي مختلف ډوله ناروغۍ ور انتقالیږي. په دې ځنګل کې یو ډول ونې هم شتون لري چې حرکت کوي کوم چې د واکینګ پیم ټری په نوم یادیږي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا ونې په 1980 کال کې کشف شوې چې 15 فوټه لوړوالی لري. د دوی خپل حرکت داسې دی چې کله د لمر وړانګې په دوی باندې ولګیږي نو د دې ونو ریښې وده کوي او د نوو ریښو له لارې حرکت کوي. د امازون په همدې ځنګل کې یو ډول کربوړی هم شته چې په اوبو کې تګ او راتګ کولی شي کوم چې د جیسیز لیزرډ په نوم یادیږي او دا 3 فوټه اوږدوالی لري. دا په اوبو کې حرکت کوي ترڅو خپل ښکار په اوبو کې ونیسي او یا هم له خطره ځان وژغوري. دا د خپلو پښو ګوتو کې د جالونو له امله په اوبو کې ګرځېدلی شي. په امازون کې د لیپ کیمی کټایډیټ په نوم ملخ هم شتون لري. کله چې دا ملخ د ونو په پاڼو کینی نو موندل یې خورا ستونزمن دی. دا د خطرونو په وخت کې له خپل جوړښت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ په امازون کې تر ټولو ښکلی پتنګ هم موجود دی. دغه پتنګان یوازې په امازون کې موجود دي چې د مورپو په نامه یادیږي چې معنی یې د معبود ښکلا ده. او همدارنګه په دې ځنګل کې ډېرې ښایسته او خطرناکې چونګښې هم شتون لري. دغه ډېرې کوچنۍ چونګښې هم
هم دي چې د پویزن ډارت پراک په نوم یادېږي. د نېشنل جیوګرافي په وینا په یو طلایي پوځ کې یو ډارت پراک کولی شي چې 10 تنه انسانان ووژني. دغه چونګښې د 2 څخه تر 3 انچو پورې دي، کوم چې د امازون د ځنګل کوچنی او ډارونکي حیوانات بلل کیږي. او همدارنګه د دې حیواناتو ترڅنګ 400 مختلف ډوله قومونه هم په دې ځنګل کې استوګن. د پیړیو راهیسې دوی دلته ژوند کوي چې په ښکار کولو سره خپل ژوند تیروي. دغو قومونو د بهرنۍ نړۍ بڼه هم نه ده لیدلې. د ساينس پوهانو او څېړونکو په وینا په هره دریمه ورځ دلته یو نوی کشف ترسره کیږي او دوی په دې باور دي چې په دې ځنګل کې لا هم په میلیونونه داسې حیوانات، نباتات، کبان او مرغان شته چې لا هم نه دي موندل شوي. دا ځنګل ډیر زره مختلفې بېنومه میوې هم لري. د امازون ځنګل نړۍ ته 60% اکسیجن چمتو کوي. په دې ځنګل کې لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هیڅ انسان پرې قدم نه دی ایښی. په دې ځنګل کې داسې رازونه دفن دي چې تر نن ورځې پورې هیڅوک پرې نه پوهیږي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.